وما علينا إلا البلاغ المبين فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نو کبیای هغه په دریم ځلې طلاق کړه نو لدین پس هغه د ده لپاره حلال نه ده تر هغه پورې چې هغه ښځه له عدت نه پس له ده نه غیر بل خاوند سره نکاح وکړي. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. بیا که هغه دویم خاوند دا طلاق کړه نو په دې دواړو یعنی ښځه او پخواني خاوند باندې هیڅ ګناه نشته چې دواړه له عدت نه پس په نوي نکاح سره یو بل ته رجوع وکړي که دواړه دا خیال کوي چې دوی به د الله حکمونه پوره کړي. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. او دا د الله حکمونه دي دا د هغه قوم لپاره بیانوي چې پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. او کله چې تاسو ښځې طلاق کړئ بیا هغوی خپلې د عدت آخري مودې ته نږدې شي نو دوی په ښې طریقې سره اصحار کړئ په رجوع کولو سره یا هغوی په ښې طریقې سره رخصت کړئ. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. او د ضرر رسولو لپاره هغوی مه ایساروئ چې زیاتی وکړئ او چا چې دغه کارونه وکړل نو یقینا هغه پر ځان ظلم وکړ او د الله آیاتونه مسخره مه جوړوئ. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او پر تاسو باندې شوي د الله نعمتونه یاد کړئ او هغه چې الله پر تاسو باندې نازل کړی دی چې کتاب یعنی قرآن او حکمت یعنی سنت دی هغه تاسو ته په دې سره واعظ کوي او له الله نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله پر هر شي باندې ښه پوهه دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. او کله چې تاسو ښځو ته رجعي طلاق ورکړئ بیا هغوی خپلې نیټې ته ورسیږي او عدت یې پوره شي. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نو تاسو دوی مه منع کوئ له دې نه چې دوی له خپلو پخوانو خاوندانو سره دوباره نکاح وکړي کله چې دوی په خپل منځ کې د دستور مطابق راضي شي. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دا حکم چې دی په ده سره هغه چا ته واز کولی شي چې په تاسو کې پر الله او په ورځ د آخرت ایمان لري دا تاسو لپاره ډیر غوره او ډیر پاکیزه دی او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. او میندې د خپل اولاد ته پوره 2 کاله تی ورکوي دا حکم د هغه چا لپاره دی چې د تی ورکولو موده پوره کول غواړي. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. او د چا لپاره چې بچی دی په هغه باندې د دغه ښځو نفقه ده او د دوی جامه ده په ښې طریقې سره هیڅوک هم مکلف کولی نشي مګر د هغه له وس سره سم. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. ضرر دی ونه رسول شي مور ته د هغې د بچي په وجه او نه د بچي پلار ته د هغه د بچي په وجه او په وارث باندې د دې په مثل لازم دي. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. پس که دواړه د خپل منځي رضامندۍ او مشورې سره لتینه د پرې کولو اراده وکړي نو په دې دواړو باندې هیڅ ګناه نشته. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
او که تاسو خپل اولاد ته مرضعه یعنی دای نیول غواړئ بیا هم پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته کله چې هغه مال سپارئ چې تاسو یې ورکول غواړئ په ښې طریقې سره. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير. او له الله نه وویریږئ او پوه شئ چې یقینا الله هغه څه لره ښه لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا. او هغه کسان چې په تاسو کې مړه شي او ښځې پرېږدي هغه ښځې د 4 میاشتې او 10 ورځې خپل ځانونه په انتظار کې ساتي. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بیا چې کله هغوی خپلې نیټې ته ورسیږي یعنی عدت یې پوره شي نو پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه کار کې چې دوی د خپلو ځانونو په حق کې په ښې طریقې سره کوي او الله پر هغو عملونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. او پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه خبره کې چې په هغې سره تاسو د ښځو د غوښتنې اشاره کوئ یا په خپلو نفسونو کې پټه ساتئ له هغو سره نکاح کول. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الله پوه دی چې یقینا زر دی چې تاسو به دوی یادوئ او لیکن له دوی سره په پټه وعده مه کوئ مګر دا چې مناسبه تعریضي خبره وکړئ. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. او د نکاح تړلو عزم مه کوئ تر هغه پورې چې فرض شوی عدت خپلې نیټې ته ورسیږي او پوه شئ چې یقینا الله پر هغه څه پوهیږي چې ستاسو په نفسونو کې دي نو له الله نه وویریږئ. واعلموا أن الله غفور حليم. او پوه شئ چې یقینا الله ډیر بخونکی ډیر تحمل کوونکی دی. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. پر تاسو باندې هیڅ بوج یعنی مہر نشته که تاسو ښځو ته طلاق ورکړئ څو پورې چې تاسو له هغوی سره کوروالی یعنی جماع کړي نه وي یا مو د هغوی لپاره څه مهر مقرر کړی نه وي. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. او دوی ته څه خرج سامان ورکړئ په مالدار باندې د هغه د اندازې مطابق ورکول لازم دي او په غریب باندې د هغه د اندازې سره سم لازم دي. له دستوره سره سم ضروري سامان ورکول دا په نیکي کوونکو باندې لازم دي. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. او که تاسو دوی ته طلاق ورکړئ مخکې له دې نه چې تاسو له هغوی سره کوروالی وکړئ په دې حال کې چې تاسو د هغوی لپاره مهر مقرر کړی وي نو د هغه مهر نیم ورکول لازم دي چې تاسو مقرر کړی دی. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مگر دا چې هغوی یعنی ښځې معاف کړي یا هغه کس یې معاف کړي د چا په لاس کې چې د نکاح غوټه ده یعنی خاوند ورکړی مهر ښځې ته پرېږدي. وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او ستاسو معاف کول تقوا ته ډیر نږدې دي او په خپل منځ کې احسان کول مه هېروئ یقینا الله هغو عملونو لره چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د لمونځونو ساتنه کوئ او خصوصا د بیخي منځني لمونځ او الله ته ودرېږئ اطاعت کوونکي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بیا که ویریدلی نو لمونځ کوئ پیاده یا سواره یا چې کله په امن شئ نو الله یادوئ څنګه چې تاسو ته هغه څه ښودلي دي چې تاسو پرې نه پوهېدئ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. او هغه کسان چې په تاسو کې مري او ښځې پرېږدي نو په دوی باندې لازم دي وصیت کول د خپلو ښځو لپاره تر 1 کال پورې د خرچ ورکولو بې له ویستلو نه. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. نو که دوی په خپله ووتلې نو پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته په هغه څه کې چې دوی یعنی ښځې د خپلو ځانونو په باره کې کوي څه نیک کار او الله ډېر غالب ښه حکمت والا دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. او د طلاق کړې شو ښځو لپاره له عرف سره سم سامان ورکول پکار دي په متقیانو باندې دا لازم دي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. همدارنګه الله تاسو لپاره خپل آیاتونه بیانوي د دې لپاره چې تاسو پوه شئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. آیا تا هغه کسان نه دي لیدلي چې د مرګ له ویرې له خپلو کورونو نه وتلي وو په دې حال کې چې هغوی زرګونه وو پس الله دوی ته وویل مړه شئ بیا یې هغوی راژوندي کړل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. یقینا الله خامخا په خلقو باندې فضل کول والا دی او لیکن اکثر خلق شکر نو باسي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. او د الله په لاره کې جنګېږئ او پوه شئ چې یقینا الله ښه اورېدونکی ښه عالم دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. څوک دی هغه کس چې الله ته قرض ورکوي قرض حسنه نو الله به د هغه لپاره دا قرض زیات کړي په ډېرو زیاتولو سره او الله تنګي راولي او هغه فراخي راولي او تاسو به خاص هغه ته بیرته ورګرځول کیږئ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. آیا تا له موسی نه بعد راغلو د بني اسرائیلو سردارانو ته نه دي کتلي کله چې هغوی خپل نبي ته وویل زموږ لپاره یو بادشاه مقرر کړه چې موږ د الله په لاره کې جنګ وکړو. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هغه نبی ویل آیا تاسو نږدې یئ که پر تاسو باندې جنگ کول فرض کړی شي دا چې جنگ به ونه کړئ. هغوی وویل او موږ لره څه موانع دي چې د الله په لاره کې به جنگ نه کوو حال دا چې موږ له خپلو کورونو او خپلو زامنو نه ویستل شوي وو. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بیا چې کله پر هغوی باندې جنگ کول فرض کړی شول نو هغوی له خپلې خبرې نه وګرځېدل مګر له هغوی څخه ډېر لږ خلق ونه ګرځېدل او الله په ظالمانو باندې ښه پوهه دی. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. او دوی ته خپل نبی وویل بېشکه الله تاسو لپاره یقینا طالوت باچا مقرر کړی دی. هغوی وویل د هغه لپاره پر موږ باندې باچاهي څنګه کیدی شي حال دا چې موږ له هغه نه د باچاهۍ زیات حقدار یو او هغه ته د مال فراخي هم نه ده ورکړی شوي. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هغه نبی ویل یقینا الله هغه پر تاسو باندې غوړه کړی دی او هغه ته په جسم او علم کې زیاته پراخي ور کړی دا او الله خپل بادشاہي ور کوي چاته چې وغواړي او الله فراخ فضل والا ښه عالم دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. او دوی ته خپل نبی ویل بشک د بادشاہي نه خدادا چې تاسو ته بس صندوق راشي چې په هغه کې تاسو د رب له جانبه سکینت یعنی د زړه آرام دی او باقی پاتیشونی له هغه سيزونو نه چې آل موسی او آل هارون پریخیو چې ملائکه برا پورته کړی وي. ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. یقینا په دې کې تاسو لپاره خامخا لوی نښه ده که تاسو ایمان لرونکي یئ. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. نو کله چې طالوت سره د لښکرو راووت ویل یقینا الله په یوې ولې سره ستاسو ازمایش کوونکی دی. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. نو څوک چې له هغې نه اوبه وڅښي نو هغه زما له ملګرو نه دی او څوک چې هغه ونه څکي نو بېشکه هغه زما له ملګرو څخه دی مګر هغه څوک چې په خپل لاس سره یو چونګ اوبه راواخلي. فشربوا منه إلا قليلا منهم. نو هغوی له هغې ولې نه اوبه وڅښلې مګر له دوی نه ډېرو لږو خلکو ونه څښلې. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نو کله چې دی یعنی طالوت او هغه کسان چې له ده سره ایمان راوړی و له هغې نه پورې وتل مخالفت کوونکي وویل نن ورځ زموږ لپاره د جالوت او د هغه د لښکرو په مقابله کې هیڅ طاقت نشته. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. او ویل هغو کسانو چې یقین یې لاره چې بېشکه دوی له الله سره ملاقات کوونکي دي څومره ډېر ځلې ډېره وړه ډله په ډېرې لوی ډلې باندې د الله په حکم سره غالبه شوې ده او الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کله چې هغوی د جالوت او د هغه د لښکرو د مقابلې لپاره میدان ته راووتل ویل ای زمونږ ربه راخوشي کړه پر مونږ باندې صبر او زمونږ قدمونه ټینګ یعنی کلک کړه او د کافر قوم په مقابله کې زمونږ مدد وکړه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نو دوی هغو ته د الله په حکم سره ماتې ورکړه او داود جالوت لره قتل کړو او الله هغه داود ته بادشاهي او حکمت ورکړ او هغه ته له هغو څیزونو نه ښودنه وکړه چې الله غوښتل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. او که د الله لرې کول نوې خلقو لره د دوی ځینو لره په ځینو نورو سره نو ځمکه به خامخا ورانه شوې وې او لیکن الله په عالمونو باندې د لوی فضل کول واله دی. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. دا د الله آیاتونه دي مونږ دا پتا باندې په حق سره لولو او یقینا ته خامخا له رسولانو ځنې. وما علينا